لپې لپې د لفظونو مې ترې ډکې د شپېلۍ غږ و ګړنګ ته رالوېدلی له کاروان غریب نه سر د غزل ورک دی له کاروان غریب نه سر د غزل ورک دی ستا د شنو بنګړیو شرنګ ته رالوېدلی. اوس نو د پیر محمد کاروان د کلمو او خبرو ته تم کیږو. کاروان صاحب ستړي مه شئ، کور مو ودان، موږ در باندې غږ وکړه که څه هم داسې کاروان صاحب خو ډېر هغه عجزیت یې ډېر زیات دی، نو ویې ویل چې زه به د دې لایق نه یم، تاسې ولې داسې کوئ که نه. نو هغه خپله مینه وه. کور ودان چې راغلی دلته موږ سره په دغه پروګرام کې شکر دی چې تاسې غوندې یو شاعر لرو. قربان دې شم، ډېره مننه. اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام نه وروسته زما یو بیت زړه ته راځي، وایي مخکې ماشومتوب باندې خبرې وشي، خو زما یعنې وایي ماشومتوب د ژوند په وران کلي کې باغ دی، ماشومتوب د ژوند په وران کلي کې باغ دی، زه چې ستړی شم دمه پکې کومه. ستاسو د ټولو قدرمنو استادانو، خوندو، ورونو، عزیزانو، نقادانو، زما ټول استادان دي او ما ډېرې خبرې ترې پټې کړې مې دي، که سندرې کولی مې شوې سندرې کړې مې دي. دونه ډېره مننه چې ما ته دغسې یو جنتي موسم لکه یو ماشومتوب سره چې زه بیا مخامخ کړی وم. تاسو نه ډېره مننه او د ملي راډیو تلویزیون نه ډېره مننه چې ما ته یې مینه راکړه او زه یې په مینه ونازولم. د استادانو نه ډېره مننه، ګلجان استاد نه مننه، ندا افغان نه مننه، نورو ټولو هنرمندانو نه ډېره مننه چې زه ورته ډېر عقیدت لرم. هغه په دې وجه باندې چې دوی د باروتو غوندې ترخې خبرې نه کوي، دوی په دې مرګوني حالت کې چې په دې وطن راغلی دی الله دې امن او امان پرې راولي، په دې کې موږ ته ژوند او نغمې راکوي. دوی ډېر محترم دي او ډېر د قدر وړ دي. استادانو ټولو چې خبرې وکړې باور وکړه ما ته ژړا راتله او زموږ وکیله صاحبه چې خدای دې ډېره کامیابه لري، واقعا موږ ناز پې کوو، پې نازېږو، فخر پې کوو او موږ یې موکلان یو او خدای تعالی دې وکړي چې په دې دوره کې هم د وطن خدمت وکړی شي. د وطن اصیله لور ده. نور دوستان استادان دي ټول د شعر او د ادب او د هنر مینان دي، ټولو نه مې ډېر څه زده کړي دي، ټولو ما ته مینه راکړې ده. زما شډل لفظونه دوی تراشلي دي، سیقل کړي دي. د ټولو که زه د هر یو نوم اخلم کیدای شي ډېر خواږه دوستان رانه پاتې شي، نو ځکه نومونه نه اخلم. خو باور وکړه چې ما شعر کله ویلی دی، ما د دوی سترګو ته کتلی دي، ما د دوی هغه رواني کیفیت کتلی دی، ما د دوی په دې کیفیت کې لکه د دوی مخونه ما دپاره هنداره وي، ما خپله نیمګړتیا پکې لیدلې ده او ما خپله هغه دوی چې خوشحاله شوي دي، خوشحاله کړي مې دي، هغه شیبې مې پکې لیدلې دي. یعنې ما د دوی د څیرو نه، د دوی د سترګو نه، د دوی دغه مینې نه ډېر څه زده کړي دي. دا وطن د مینې وطن دی. بس یو خبره ده چې د امن کمی دی او موږ ډېر ستړي یو په دې حالاتو کې. هغه د چا خبره چې چاړه هډوکي ته رسېدلې ده، خو خدای تعالی دې د داسې ښکلو خلکو لکه دلته چې راټول شوي دي، د دوی دغه دعاګانې، د دوی دغه مینه چې د انسان سره لري، چې د ژوند سره لري، چې د هنر سره لري، چې د وطن سره لري، دا د خدای په دربار کې قبوله کړي او نور دغه د جنگ دغه ترخې شیبې، دغه ځورونکی حالت د دې وطن نه خدای تعالی لرې کړي. لکه څنګه چې الله تعالی د مینې او د جمال خالق دی، په دې جمالي او په دې جلالي وطن باندې بیا الله تعالی جمال او جلال راولي. د محترم منظور صاحب نم ډېره مننه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس دی او دغسې تغزلي محفلونه جوړوي. زه بدون له مننې نه نور څه نه لرم، بس ما ته نور هم دعا وکوئ ځکه چې زه همغه ماشومتوب ما سره دی. که دا ماشومتوب ختم شي زما لفظونه، زما هر څه ختم کیدونکي دي او بس دا دعا راته کوئ چې دا ماشومتوب را سره وي او په دې وطن کې چې نور څه نه لرو دغه لفظونو سره خو هغه زمونږ په اصطلاح هغه د اروا هغه د زړه تندم پې خړو به وي. ډېره مننه او ډېر ستړي مه شئ او زحمتونه مو راته وبښئ چې په دې داسې سختو شیبو کې
تګ راتګ هم مشکل وي. ډېره مننه. ور ودان ډېره مننه کاروان صاحب ستاسې له وینا نه. راځو یو څو دکلمې درنه اورو د خپل خواږه شعر دی. نو کتابونه هم شته که تاسو خپل انتخابات سمه ده. یو غزل دی نوی مې لیکلی دی اوس د څو ورځې مخکې. دلته رباب و سرنده خو نشته خو رباب شته دی. وایي لاس مې ګرځي نه په سرنده او په رباب، لاس مې ګرځي نه په سرنده او په رباب، جار شم زړګی مې د نغمو زرغون دریاب. زه د چا د دوو سترګو جادو یم وهلی، زه د چا د دوو سترګو جادو یم وهلی، ما ته ملا مه ګوره د دم تعویز کتاب. ما د ورک زخمی بلبل ناره ده اورېدلې، ما د ورک زخمی بلبل ناره ده اورېدلې، دې پسې به راشي د ګلونو انقلاب. رای شئ د امن ملایکو پر وطن میں، رای شئ د امن ملایکو پر وطن میں، وولئ د جنگ شیطان د ستوریو په شهاب. هیر له طالب جان د ګلبشرې شیرین داستان دی، هیر له طالب جان د ګلبشرې شیرین داستان دی. ربه بیا راواړوه رنګین د مینې باب، بیا په رحماني میو نشه 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 شوم، نه یم په قیصه کې د ثواب او د عذاب. وار وکړه کاروان راغی د زړه وار به پرې وکړي، وار وکړه کاروان راغی د زړه وار به پرې وکړي، نه ولي ها ښکلې په نرګس او په ګلاب. مننه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. یو بل دغه د نوي کتاب نه یو شعر دی. مننه صاحب هسې نوم دی، هسې غوندې شعر دی، نه پوهېږم چې آزاد شعر دی که ځای ځای پکې مترنم یا مقافه غوندې راغلی دی. هسې نوم دی. وایي تا وې زړه کې مې خبرې، ما وې څه دې راته وایه، په مسکا دې وې چې هسې، ما وې هسې دې قربان شم، په دې هسې کې دې څه دي، څه خواږه دي که تراخه دي، دا ګلونه که اوبه دي، وایه څه دي چې په زړه دي. تا وې نه نه هېڅ هم نشته، نه خواږه شته نه تراخه شته، نه ګلونه نه اوبه شته، خو بس هسې یو څه شته دي، نه پوهېږم چې دا څه دي، په د زړه کې مې پراته دي، کله لږ شي کله ډېر شي، لاس تر غاړې مې چاپېر شي، را یادېږي را یادېږي نه هېرېږي نه به هېر شي. ما وې یا شومې بخیلې ننواتې درلېږمه، خپلې ماتې ګوډې هیلې، دا خواږه خواږه دردونه، پاڅه ټول را سره نیم کړه، نیم به ستا نیم به زما شي، دا په ټول را سره نیم کړه. تا وې نه کېږي شاعره، ما وې ولې ولې ولې، تا وې هسې هسې هسې، ما وې هسې د قربان شم، تا وې ولې ولې ولې، ما وې هسې هسې هسې. واه ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر ښایسته ډېر ښکلی. کاروان صاحب یو شعر بل هم اورو. غزل دی مننه صاحب دوستانو. دا چې ورپسې روان د زړونو سور و تال دی، دا چې ورپسې روان د زړونو سور و تال دی، دا نغمې زرغونې د زرغونو سترګو مال دی، او دا د ژوند ستار، دا د غروب د لمر په شانې، دا د ژوند ستار، دا د غروب د لمر په شانې، دا چا شرنګولی سم په څوکه د هلال دی، دا چا شرنګولی سم په څوکه د هلال دی. دا نجلۍ د تږیو کشمالیو باغواني کړي، دا نجلۍ د تږیو کشمالیو باغواني کړي، تاو یې له منګي د ناوېتوب زرغون دسمال دی.
منلی صاحب دا بیت وای دا هوسۍ چې خدای پر څرمن کرلی ګل دی دا هوسۍ چې خدای پر څرمن کرلی ګل دی ګل په غشو ولې ظلم دی وبال دی ډېر لوړ ډېر دا هوسۍ چې خدای پر څرمن کرلی ګل دی ګل په غشو ولې ظلم دی وبال دی زاڼې ورپسې دي خو د زاڼو میره نه ده زاڼې ورپسې دي خو د زاڼو میره نه ده ومنه نقا ده د کاروان د غزل خیال دی